پاکستانی طالبان هم د ملا ډیزلي په دوه مخۍ پوه شول. وایي نور ستاسو په چلبازیو نه دوکه کیږو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP وایي چې د مذاکراتو په نوم له هرې چلبازۍ خبر دي او هیڅکله به د کوم شیخ او مولانا په خبرو نه غولیږي. TTP په یوې اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ خپره کړې که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مخاطب کړی دی، خو د وینا پاڼې په یوه برخه کې خبرداری ورکړی چې د مذاکراتو په نوم به هیڅ چل ته غاړه کېنږدي او نه د کوم شیخ او مولانا خبرو ته ارزښت ورکوي. ظاهرا له مولانا څخه د TTP موخه مولانا فضل الرحمن دی. اعلامیه کې ویل شوي موږ د مذاکراتو په نوم د حکومت له لوبې او چلبازۍ خبر یو. د دې کار لپاره د کوم سیاستوال، صوفي، شیخ او مولانا په خبرو نه غولیږو او نه هم د چا د رایې لپاره خپل ماموریت پرېږدو. یا د ډلې ویلي چې د دوی جهاد به تر هغه وخته پورې روان وي چې د پاکستان کفري نظام یې نسکوره کړی نه وي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د خپلو سرچینو په حواله خبر ورکړ چې مولانا فضل الرحمن او د طالبانو ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دې خبرې کړي چې څنګه کېدای شي د پاکستان را روانې ټاکنې په سوله ییز ډول ترسره د پاکستان دولت او TTP ترمنځ نږدې راتلونکي کې اعلان شوي یا نا اعلان شوي اوربند ته زمینه مساعده شي او همداراز پر ده بریدونه ونه شي. بلخوا د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې فضل الرحمن پاکستان حکومت استازیتوب نه کوي او دا د هغه شخصي سفر او لیدنې دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.